بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه موږ او تاسو د لمانځه فرایض، ارکان او واجبات وویل. نن زموږ او ستاسو سبق د لمانځه په سنتونو کې دی. د لمانځه سنتونه ټول چې دي هغه 14 دانې دي. نن زموږ او ستاسو سبق چې دی په هغه 14 کې په 2 سنتونو کې زموږ او ستاسو درس دی. اولنی رفع الیدین مع تکبیر الافتتاح، پورته کول د لاسونو سره تکبیر افتتاح. تکبیر افتتاح موږ او تاسو مخکې ویلو چې دا خپله فرض د تکبیر افتتاح الله اکبر ویل، خو د لاسونه جګول ورسره دا سنت دی. حتی تر دې پورې یحاذي ابهاميه چې برابر کې خپل دا غټې ګوتې، دا دونه غټې ګوتې بشهمت اذنيه، نرمۍ د غوږونو پورې په دغه شکل سره دا غوږونو ته لاسونه به مخامخ قبلې ته ونیسي او غوږونو ته به برابر کړي. چې کله برابر کړي الله اکبر به ووایي. دغه لاسونه جګول دا سنت دی او الله اکبر ویل فرض دی. هذا للرجل، دا لپاره د سړي ده، سړی به دغه غوږونو ته لاسونه جګوي. واما المرأة ښځه دپاره هر څه چې ښځه ده رفع الیدین، پورته کول د لاسونو دي الی خذا المنکبین، تر اوږو پورې. ښځې به تر اوږو پورې خپل لاسونه جګوي. دویم سنت وضع یده الیمنى، کې غوستل د ښي لاس دی علی الیسرى، په چپ لاس باندې تحت السرة، لاندې د نامنه. په دغه شکل به لاسونه ونیسي. دا درې غوټې چې دي منځني دا به داسې ونیسي په دغه شکل، د لاس د پاسه کې، او دغه 2 ګوتې به نه د لاس نه حلقه کې، او د چپ لاس د پاسه به کېږدي او لاندې د نامنه به یې کېږدي. هذا للرجل، دا لپاره د سړي ده. واما المرأة، هر څه چې ښځه ده فوضع یدها الیمنى، کېږدي د ښي لاس علی الیسرى، په چپ لاس باندې، علی صدرها، په خپل سینه باندې، په خپل سینه باندې د لاسونه داسې کېږدي په دغه اندازه سره. دا د ښځې دپاره.